وطنا 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 وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار پریر پارک کې موجود یو ټیک ټاکر مو ولیدی. په هغه ټیک ټاکر مشک سو چې دا انګریز په کراچۍ کې څه کوي. د دې ټیک ټاکر نوم دی منور خان. نوم یې د پښتو دی، لیکن په شکل او صورت باندې ماته انګریز ښکاره کړي. سور انګریز. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه انګریز خو نه یم، خو زه چینه نه رالم، خوشحالۍ سره رالم. بس دلته کې ډېر خوښه، پاکستان ماله ډېر خوښه. ما چینه پرېښو، دلته رالم. اوس هېڅ هم پته نه ده چې پاکستان لم چینه ته بوځم. دلته ډېر مهنګایي راغلې ده، ګره زموږ چینه کې مهنګایي نشته. اوس بالکل دلته ډېر مهنګایي ده. خلک جدي روټۍ نه بغیر مړ کېږي. چاینا نه په چیش کې راغې، سیاره کې راغې، په جهاز کې راغې، په چیش کې راغې. زه چینه نه چې رالم که نه، سیده جهاز کې رالم. هغه جهاز نه ده، هغه توک والا جهاز، هغې کې رالم. زه هغه جهاز لینډینګ چرته وکړي؟ صدر کې وکړو، په پریر پارک کې وکړو. هغه فریال کې لینډ کړی ده، نن فریال. څه پته ده چې سبا چې ده هغه سیویو کې کوو مونږ، دا پته نه ده بھائی. تا خو ته ما ته داسې خبره کوې لکه په خوب چې ویده یې. بالکل زه خوب کې نه یم، بالکل رښتیا خبره کوم بھائی. اوس زه دلته یم، سبا چېرته یم، بل ورځ چېرته یم، دا بالکل هېڅ هم پته نه لګي بھائی. منور خان، دا کومه جامه ستا په غاړه د زنځیر، په دې زنځیر باندې انسانان تړې که خپله غاړه باندې خوږوې؟ نه د خوږم نه، دا زمونږ ټیک ټوکر که نه، دې سره زمونږ یو خپل پہچان ده. دا زمونږ خپل پہچان ده، ولې چې مونږ هر ټایم کې ډانس هم کوو، هر کار کوو. هر کار خو ډېر کارونه وي. هر کار کم کار کوي؟ داسې کار چې هغه د پښتنو د کلتور مطابق وي، د کلچر مطابق وي. نه نه، بالکل پښتانو کلچر مطابق کم، هغې نه بره نه کوم. ولې چې مونږ لاین یې داسې ده که نه، مونږ ډرامې جوړو، فلمونه جوړو. دا زمونږ چې ده که نه، د پروډیوسر صاحب له هر شی پته ده. دا پروډیوسر ده، د فلمونه جوړوي، ډرامې جوړوي. اچھا، تر اوسه د یو ډرامه کې یا په یو ټیلی فلم کې کار کړی دی؟ زه اوس هارټ کونسل کې ډرامې کې کار کوم. هغه هارټ کونسل کې چلیږي. څنګه مخکې هغه عمر شریف نه چلولی، ډانس کولی، عجیبه عجیبه خبرونه پکې کولو، هغه کار مونږ کوو. باډۍ کې د ماته سپرینګ ښکاري. دا سپرینګ له کومې خوا راغو؟ دا سپرینګ خو مونږ دغه چینه نه راوړل بھائی، چینه نه مونږ راوړل. د چاینا هغه مال خو ارزانه دی. هلته بالکل ارزانه ده بھائی، ارزانه ده. نو هغه سپرینګ به ماتېږي نه؟ نه، هغه سپرینګ چینا والا سپرینګ چې دی که نه، هغه نه ماتېږي. پاکستان والا سپرینګ چې دی هغه ماتېږي. تا د هارټ کونسل خبره وکړه چې ما په ډرامو کې کار کړی دی. د یو ډرامې نوم خو وښیه. دغه ډرامې نوم چې ده عثمان ایر ده. تنهاییاں کې داسې نوم عثمان ایر شوې ده، مخکې ما کړی. په ډرامو کې له کومه وخته کار کوې؟ وړوکې کوډوان چې دي که نه، هغو سره ما کړی. وړوکې کوډوان سره کړی. هارټ کونسل ته له کومې زمانې تللی؟ یعنې په کومه زمانې څخه ته په هارټ کونسل کې؟ زما ډېر ټایم شوی ده، ډېر ټایم شوی ده چې هارټ کونسل کې زه تللی یم، ډرامه جوړ کړی. اوس بیا ماله بیا افر راغلی ده، بیا ماله افر راغلی ده چې راشه بھائی. ما وی ټیک ده. هغې ما ته ویلي چې زه فون وکړم بیا راشه. ما وی ټیک ده بھائی، زه راشم. ته کله هم فون کې زه راځم. ډېر کتونکي ما ته وایي چې منور خان چاینا برانډ والا د یو داسې بهترینه مذاق وکړي چې موږ وخاندو. ښه مذاق مونږ وایي چې بھائی چېرته پوچړ کنډي ته بره دندیان کې شرکیان بچیان راغلي دي، او خلک پښتو والا خو پوهېږي نه. ولې چې مونږ بیا ګډه وډه وخو که نه، بیا پښتو والا خلک نه پوهېږي، هغه مونږ پوهېږو. ولې چې مونږ انکو کوو که نه، مونږ مانسېرې کې انکو چلېږي، هغه مونږ بیا ګډه وډه کوو. بیا
پښتو والا خلک نه پوهي او یار دا څه وي زه وایم زمونږ پښتو چې دغه ډېره ګرانه ده وایي مونږ ډېره مینه کوو ډیره مننه منور خان وروره چې تا په دومره بهترینه وخت کې موږ ته ټایم راکړئ موږ چینل ته د انټرویو راکړه ډیره مننه ګرانو کتونکو دا و منور خان چاینا برانډ له موږ سره ډېرې د خوند خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې ما له منور خان سره چاینا برانډ والا اجازت غواړي سلام علیکم السلام علیکم